ډیره ناشنا خبره وکړه او زموږ د ټولو د ارمان دی دا خبره موږ ټول غواړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتوی چې صرف په ما باندې درود وې نو بیا خو به د الله ټول غمونه ختم کړي او ټولې مسلې به درته اسانې کړي دا راشي موږ پسې دا ملګري وظیفو له وختي مې یو ملګری راغی وظیفه یې غوښته چې جي موږ ته وظیفه وښایي هغه وظیفه داسې وښایي چې دینداره شي دا اکثر وظیفه درته غواړي چې کار مې برابر شي او پیسې لږې ډېرې شي او ریال او ډالر ډېر شي او کور جوړ کړو بنګله جوړه کړو ډېرې کوله ګرځي نو زه درته دا وظیفه ښیم دا نبوي وظیفه ده نبوي خو زموږ دا خلک د هغه وظیفو سره عادت شوي دي هغه پیران مریدان یې چې ورته بیانوي 1 لاک پیرې به دا ووایي او 1000 پیرې به دا ووایي او بیا په دې دانو باندې چوپ کړي او بیا به دا چلو کړي او بیا به په چینۍ باندې چوپ کړي او څوک وایي په خاوره به یې چوپ کړي دې وظیفو ته زموږ خلک خوشحاله چې هغه بې سنده دي اوس دا وظیفه چې ته کومه زه بیانوم دا صحیح حدیث کې راغلی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانوي چې څوک په پیغمبر باندې درود ډېر وایي الله ورته د دنیا او د آخرت مسلې اسانوي په تا قرضه ده دې درودو سره به ختمه شي کار درته نه میلاویږي درود ډېر وایي الله به ته پیدا کړي بچي دې نه کېږي درود ډېر وایي الله به د نیکعمله بچي درکړي کلي ته د تلو ترتیب دې نه برابرېږي درود ډېر وایه الله به ترتیب برابر کړي بیماری ده نه ښه کېږي درود ډېر وایه الله به دله بیماري ختمه کړي هره مسله په دې درودو سره الله حل کوي نو دا څو وجې شوې 5 شپږمه وجه او شپږم کار چې کله یو سړی وکړي نو د پیغمبر سره به په جنت کې ګاونډي کېږي هغه دا دی د یتیمانانو کفالت کول د یتیم تپوس کول په یتیم باندې خرچه کول حدیث کې د رضی سهل بن سعد رضی الله عنه حدیث دی په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی انا وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه زه او د یتیم کفالت کوونکی موږ به په جنت کې داسې یو ځای یو لکه څنګه چې دا 2 ګوتې یو ځای دي یتیمانانو تپوس کوئ په خپل کلي علاقه کې معلومات کوه خوا کې بلکې ستا خپلوان به څومره یي چې تا ته معلوم دي چې هغه مړ شوی دی پلانې او وړه وړه بچي دي پاتې شوي دوی له خرچلېږه د دوی تپوس کوه پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي شي اووم کار هغه دا دی او دا ډېره فایدهمنه خبره زموږ د پښتنو لپاره خصوصا د لوڼو ښه تربیت کول چا چې د لوڼو ښه تربیت وکړو یا د خویندو دی به د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي په دې باندې دلیل امام بخاري رحمه الله د حدیث راوړی په الادب المفرد کې من عال جاریتین حتی تبلغا چاله چې الله 2 لوڼه ورکړي 2 او دې درې 2 لوڼو ښه تربیت وکړي تر دې چې پیغلې شي او بیا واده کړي په ښه طریقې سره دخلت انا وهو فی الجنة کهاتین ما او دې به په جنت کې دواړه دقې شان یو ځای ګاونډیان یو حدیث کې دا راځي امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی من کان له اختان او ابنتان د چا چې 2 خویندې یا 2 لوڼې او دې به پیغمبر سره په جنت کې یو ځای یو حدیث کې دا راغلی یو صحابي ته پوښتنه کوي یا رسول الله که یوی وی که یومي او دا زموږ د پښتنو دپاره اهمه مسله ده چې کله لور وشي ته به وایي چې له ملا تېرې مات شو اسمان نه تندر راولېد لور پیدا شوی جي او په دې باندې به دوی یو قسمه غم کوي ماتم کوي وی لور پیدا شوې ده بیا وی الله وی لور ورکړه زه دا وایم ته تپوس د هغه چا نه وکړه چې د چا بلکل بچي نشتي دی وی الله دې لور راکړي خو چې بچي راله الله راکړي نو دا لور د الله سبحانه وتعالی نعمت دی او د کور برکت دی په دې باندې ما یو بیان هم کړی د هغه چې ته واورې پیدا کوي چې لور یا لوڼه دا د الله نعمت دی او د کور برکت دی په لوڼو باندې مه خفه کېږئ لوڼو باندې خرچه کوئ ښکلی تربیت ورکوئ نو د پیغمبر سره به په جنت کې ګاونډي شي ښه خوشحاله او ژوند تېروئ او ښه پراخه سینه ساتئ د خپلو لوڼو ته او د دوی حق د هغه له پوره ورکوئ په میراث کې چې د دوی کومه برخه رسي په هغې وصیت وکئ چې میراث کې به زما د لور ته د خویندو ته د مور ته د ټولو ته برخه میلاویږي دا شریعت دی دا اسلام دی هله به الله تعالی په جنت کې بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خواږه ځای درکوي اتمه وجه چې هغې سره انسان د پیغمبر ګاونډي جوړېدی شي ډېرې دعاګانې الله نه غواړي او په دعا کې دا غواړي چې الله ما د پیغمبر ګاونډي کړه الله به د دعا قبوله کړي دا ګاونډي به شي موږ سره حدیث تېر شو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې ولاړو دعا یې غوښته نو په دعا کې دقه وویل اللهم اني اسألك
مرافقة نبيك في أعلى الجنة یا فی اعلی جنات الخلد یا الله ما د خپل پیغمبر سره په جنت کې ملګری کړه تم دعاګانو کې دا غواړه په سجده کې د اذان او د اقامت په منځ کې د تهجد په ټیم کې هر وخت چې لاس اوچتې نو په دعا کې یو دعا دا غواړه و یا الله د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کړه الله به ته دا نعمت نصیب کړي په دې باندې به اکتفا وکړو په دې اته اسبابو باندې اگر که نور هم دي خو په دې باندې به اکتفا وکړو دا اته طریقې ما ته ورته وښووې چې په دې باندې عمل وکړو د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کېږي ټولو ته دا نصیحت دی چې دا کومې خبرې چې تاسو واورېدې په دې باندې عمل کوئ او بله د زړه د کومې نه درته دا نصیحت کوم د زړه د کومې نه د الله د دین قدر کوئ مړه د الله د دین قدر کوئ الله به ستاسو قدر وکړي چېرته دین له وخت ورکوئ چېرته درس ته کښېنئ بیان اورئ کتاب ګورئ تفسیر ګورئ د قرآن تلاوت کوئ صرف ګوره په دې کار نه کېږي چې سهار شي او ماښام شي او ته په دنیا پسې منډه وایي سهار او ماښام او سهار او ماښام او سهار او ماښام او ستا یوه منډه ده یوه منډه ده چې ته د دین دپاره هم څه وکړئ که نه یو سړی چې فرض لمونځ کوم دا پکې لا ښه سړی دی چې فرض لمونځ صرف کوي د هغه فرض لمانځه کې دې څومره ټیم لګي هغه یو څو منټه هم په دې بازو باندې بوج شي یاره بیا بانګ ووایي بیا اذان وکړو او لاس یې اوچت کړي یا الله وبخه او یا الله دا راکړه او دغه راکړه تا کړي څه د الله دین دپاره دې څه کړي درس ته یو سړی نه کښېني دین نه یې زده کوي ذکر او اذکار نشتي علم یې زده کول نشتي صدقه نشتي زکات نشتي نور عبادتونه نشتي او په خوله باندې وایي بی موږ الله دین باندې مین یو موږ قرباني ورکوو تاسو ته زما دا نصیحت دی دلته چې کوم مکتبونه دي د دعوت یا په جومات کې درسونه کېږي هغې کې کښېنئ خیر دی دا ورځ څلېرویشت ګنټې ده او په څلېرویشت ګنټو کې ته نیمه ګنټه الله له نه ورکوې نو زه تاسو ته بیا څه ووایم او دیاړۍ له چې لاړ شئ او کار له چې لاړ شئ نو لس ګنټې او 12 ګنټې لګیا او کوم سخت کارونه زموږ د پښتانه کې هم ماته معلوم دي او بیا چې ورته کله هغه مشر دا ووایي چې یو ګنټه دوه زیات کړي او ور ټایم به درکړو نو ده په مخ به خفګان وي نه ښه خوشحاله شي لکه چې هلته به پیسې ډېرې میلاوېږي هسه ژوند شو که ژوند کې صرف ستا دوه مقصد یا بل ورځ ملګرو ته لګیا هم درس کې مایي که ژوند کې د یو سړي صرف دوه مقصد دی خېټه ساتل او بیا د خپلې ښځې نه شهوت پوره کول او بیا چې بچي پیدا شي که صرف د دا دوه مقصد دی نو دغه دوه مقصد د زناورو هم دي څاروی او زناور اولنی کار څه کوي اولنی کار ګرځي په دې پسې چې چېرته خوراک میلاو شي چې زه وخورم چې خېټه مې ډکه شي او چې کله خېټه ډکه شي نو بیا دا نر په ماده پسې ګرځي چې چېرته ورته میلاو شي چې په هغې باندې سور شي او د هغې سره خپل شهوت پوره کړي دغه دوه کارې دي که ستا هم دغه مقصد یې صرف چې صرف به خېټه ساتم او پیسې به ګټم او بیا به کلي ته ځم او د ښځې سره به شهوت پوره کوم او بس دا ژوند دی نو بیا خو د زناور هم دغه ژوند دی نو څه فرق دی زموږ په ژوند کې او د هغوی په ژوند کې فرق اصل زموږ په ژوند کې د هغوی په ژوند کې دا دی چې موږ الله یو لوی مقصد له پیدا کړي او هغه د الله سبحانه وتعالی بندګي کول دي صحیح ده موږ به خېټې هم ساتو موږ به ښځې هم ساتو موږ به دنیا هم کوو خو دا به د ضرورت مطابق کوو اصل مقصد هغه به د الله سبحانه وتعالی عبادت کول دي د دین له وخت ورکول به د الله د دین هم لږ وخت ورکوئ د خپل قرآن تلاوتونه برابر کوئ لږ ساعت مخکې هغه دغه شیخ لګیا و وایي په تاسو کې څوک داسې دی چې راشي او قرآن تلاوت وکړي ویل که ویلی هغه اولني کس چې تلاوت وکړو هغه هم ماته انډین یا بنګالي ښکارېدو دویم چې تلاوت وکړو هغه هم ماته انډین یا بنګالي ښکارېدو او پښتانه چې ډېرې ته لاړ شي برید الله سره کوي وایي د پښتنو دینداري به مني ایک نمبر قوم دی په ټوله دنیا کې وایي په دیندارۍ کې نو تاسو ورته بیا وایي موږ دینداري لیدلې وایي جومات کې چې اواز وشو که چاته قرآن سره یادي څه ښایسته ویلی چې راشي ودې وایي وایي ټولو کې یو داسې نه و چې راغلی ویلی وی که دا خبره زما غلطه ده که زما دا خبره غلطه وي ما ته ووایي ستا دا خبره غلطه زه په خپله درجه کې ناست یم که نو ما دا سر داسې ټیټ چې ګوي به دا سړی وایي هغه شیخ چې هغه هم د انډیا دی نو زه هغه به وایي مونږ چې کینو پنجابی کته او پنجابی برا انډین کته او انډین برا دالخور دسی او دالخور دسی او لنګمار کته او لنګمار برا نو خو مونږ دا هم ولیدو چې اقه لنګمار اقه دالخور
هغه راپاسې نو تلاوت یې وکړو موږ ناشو ډډې م لګولې موږ له نه راشي څه کوشش خو وکړئ څه محنت وکړئ څه نه څه قرآنیات کوي څه نه څه قرآن برابر کوي د پیغمبر حدیثونه وپېژنئ د دین دپاره لږ محنت وکړئ لږ کوشش وکړئ الله غیرتي ذات دی تاسو به لږ څه وکړئ الله به درله ډېر څه درکړي کوئ به داسې که نه به کوئ نو دا زما تاسو ته د زړه نه نصیحت و او زه الله په دې خبره باندې ګواه کوم زه چې دومره لرې نه راغلی یم دلته ګوره زه دنیا ګټلو نه یم راغلی نه زما دلته څه کاروبار شته او نه مې دلته څه مزدوري شتي او نه مې چا سره دا اتفاق کړی چې زه به درځم او دې دواسر ته ته به ماله دومره ذریعه ده راکړې او دا به راکړې او دغه به راکړې دا زما چا سره دا اتفاق نشته زه صرف دلته دې لپاره راغلی یم چې الله رانه راضي شي او دویم دې لپاره راغلی یم چې د پښتانه کې زه ورته څه نصیحت وکړم او زړه ته یې پرېوځي او الله ورله ژوند بدل کړي او ژوند ښایسته کړي د دې لپاره راغلی یم نو چې زما تاسو سره دومره محبت دی زه د هغه ځای دلته راغلی یم او بیا تا ته دلته پښتو کې خبرې وکړم ښه واضح یې درته وکړم او د قرآن او حدیث په رڼا کې وکړم او ستا زړه ته کوز نه شي او ته یې ونه منې او عمل پرې ونه کړې دا بیا ستا بدبختي ده دا بیا ستا بدبختي ده نو زما تاسو ټولو سره محبت دی د الله د رضا دپاره او زما الله ته دا سوال دی چې یا الله د دې محبت ته لاسه موږ د عرش په سوري کې ودروه یا الله د بیان په اخره کې زه شکریه ادا کوم د مکتب د جالیاتو چې کوم په دې وادي دواسر کې دی چې هغوی دا موقع موږ له راکړه او دا پښتانه راجمع شو او دوی ته یو څو د نصیحت خبرې وشوې دا د هغوی محبت دی زموږ سره اوس لږ ساعت مخکې د بیان شروع کېدو نه مخکې د جالیاتو د دغه مکتب هغه مدیر خبرې وکړې تاسو ته تاسو واورېدې که د هغه تاسو ته دا وویل وایي مکتب ته راځئ کتاب ځان لالئ چې ته ځان له یو درس واورئ چې ته یو بیان واورئ او راشئ هلته مکتب ته دی تاته نه دي ویلي چې مکتب له راشه او یو 50 له راوړه موږ له یې راکړه یا یو 100 له راکړه موږ له یا تاسو له دا پروګرام یې ښودی دی چې ته چاته یې ویلي چې څوک پروګرام ته ننوځي نو دی به یو 10 له وراچوي دروازې په خوا کې چاته یې ویلي دي نه دي ویلي الټه تاسو ولې به خرچه کوئ نو د دې مکتب موږ شکریه ادا کوو حدیث کوي چې څوک د مخلوق شکریه نه ادا کوي د الله هم نه ادا کوي نو د دې مکتب شکریه ادا کوو او موږ د دې مبارک ملک شکریه ادا کوو د سعودي عرب د دې شکریه ادا کوو چې په دې ملک کې موږ د دینداري او د دین داسې بیانو لګوو لکه خپل ملک کې چې ناست یو نو پیسې هم ګټو دنیا هم ګټو او ورسره څه ګټو دین هم ګټو موږ په خپل ملک کې دومره په امن کې دنیا نشو ګټلی نه دومره امن کې موږ دین هلته زده کولی شو نه بیانولی شو او دلته الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ قوم زمونږ خلکو ښه رزق دلته وګټو